په دې وروستیو ورځو کې موږ د افغانستان په خاوره کې د سیمه ییزو پروژو د پام وړ د پرمختګ شاهدان یو. هغه ځای چې سترې بنسټیزې پروژې یو له بلې وروسته د عملي کېدو پړاو ته رسیږي. له دې جملې څخه د ټاپي د ګاز نل لیکې پروژه د یوې مهمې سیمه ییزې طرحې په توګه افغانستان د سیمې د اقتصادي او انرژۍ د همکارۍ په محور بدلوي. له راپور څخه مخکې له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم تر څو د عصري چینل در سره وڅارئ، تر څو له همداسې تازه راپورونو څخه باخبره پاتې شئ. د افغانستان او ترکمنستان د ګډې پولې په صفري نقطه کې د دواړو هېوادونو چارواکو یو ځل بیا د ټاپي د پروژې له پرمختګ څخه خوښي څرګنده کړه او ټینګار کوي چې دا پروژه به په لوړ سرعت او ښه کیفیت سره په مخ ځي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري د دې پروژې د کار له بهیر څخه لیدنه او څارنه وکړه. چارواکي وایي د دې سفر هدف دا و چې د کار له نږدې بهیر څخه کتنه وشي او د پروژې د عملي چارو د چټکتیا لپاره لازمې لارښوونې ورکړل شي. د معدن او پټرولیم وزارت د ویان په وینا په تیر یو کال کې شاوخوا 14 کیلومتره د نل لیکې مسیر ایښودل شوی او نږدې 80 کیلومتره نور هم د عملي کار لپاره تیار دی. افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د پروژې کار به نه درېږي او ورځ تر بلې به په لا زیات سرعت او توان سره پر مخ لاړ شي. پرمختللي انجینري وسایل، عصري ماشینونه او د لوړ کیفیت نلونه ساحې ته رسېدلي او د نصب لپاره تیار دي. د ټاپي پروژه د سیمې له سترو اقتصادي طرحو څخه شمیرل کیږي. د دې له بشپړېدو وروسته به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. افغانستان به له دې لارې هر کال سلګونه میلیارده ډالره د ترانزیت عواید ترلاسه کړي او هم به د خپل کورني اړتیا وړ ګاز ته لاسرسی پیدا کړي. اقتصادي کارپوهان وایي چې دا پروژه کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده، د کارموندنې په زیاتوالي او د سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. هغوی باور لري چې دا پروژه نه یوازې د پام وړ عواید رامنځته کوي بلکې د دایمي سولې او ثبات لپاره هم زمینه برابروي. په عین حال کې د ترغوندي بندر او نور اړوند برخو تأسیسات د جوړولو چارې هم دوام لري. د دواړو هېوادونو چارواکي وایي چې ټول فعالیتونه د پروژې په مسیر او بندري سیمو کې په ښه توګه پر مخ ځي او هیڅ جدي خنډ نشته. کارپوهان ټینګار کوي چې د دې پروژې له اقتصادي ګټو څخه د بشپړې استفادې لپاره حکومت باید دقیق پلان، مؤثره څارنه او د کورنیو او بهرنیو پانګوالو جلبولو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د افغانستان شتمنۍ په بهر کې کنګل شوې او مالي ستونزې شتون لري، خو حکومتي چارواکي هیله لري چې د کورنیو ظرفیتونو او سیمه ییزو همکاریو پر مټ به هیواد د اقتصادي ځان بساینې او ثبات پر لور وخوځوي. د ټاپي پروژه یوازې د ګاز نل لیکه نه ده بلکې یو پل دی د سیمې د هېوادونو ترمنځ د اقتصادونو د نښلولو لپاره، د انرژۍ د تأمین او د سولې او همکاریو د پراخولو لپاره. هیله ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره افغانستان د سیمې د اقتصادي پرمختګ په مسیر کې خپل اصلي ځای ومومي. درنو لیدونکو، که غواړئ د سیمه ییزو اقتصادي او سیاسي راپورونو او تحلیلونو څخه باخبره پاتې شئ نو د عصري چینل در سره وڅارئ او د خبرتیا زنګ هم فعاله کړئ. د یوه آزاد، آباد او ځان بسیا افغانستان په هیله.